دا د چپرهار ولسوالۍ امنیه قومندانۍ امنیتي سرتیری دي. د یو ځوان د اختطاف کشفي راپور ترلاسه کړی دی. ساحه کنټرول او عملیاتي پیل کړل. دا مخامخ کور امنیتي ځواکونو هدف ګرځولی. دا د بیړې قدمونه د یو ځوان د ژغورنې لپاره اخیستل کیږي. د کور په داخل کې د هدف پلټون، خو همدلته بریالي کیږي او تښتول شوی ځوان ژغوري. د چپرهار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د بلوک قومندان وایي چې کشفي راپور په اساسي دغه کلي کې عملیات ترسره کړل. زه سمیع الله سنګري د چپرهار ولسوالۍ د بلوک قومندان یم. یو کشفي اطلاع پر اساس مو عملیات ترسره کړه او دغه ځوان مو د انسان تښتونکي له انګلو وژغورل. په همدې حال کې د امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد د پیښې پخلی کوي او وایي چې 3 ورځې وړاندې یو موټر چلونکی د انسان تښتونکو له لورې تښتول شوی و چې د نوموړي له کورنۍ نه د 100,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو یو تن موټر چلونکی چې 3 ورځې وړاندې د خوږیاړۍ ولسوالۍ وزیر سیمې څخه انسان تښتونکو تښتولی و او په مقابل کې د 100,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. د عملیاتي ځواکونو د پرله پسې هڅو او د ولسونو په همکارۍ نن د یو عملیاتو په نتیجه کې یاد کس د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. بل خوا ژغورل شوی ځوان چې دوباره یې د ژوند هیلې موندلي وایي. زه خپله یو موټروان یم او بس دغه ځای ته یې راوړی وم، سترګې مې پټې وې، نامعلومه ځای او بس د مجاهدینو خوا زه خوشې شوم. د مجاهدینو نه زه ډېر خوشحاله یم چې د دې غلو نه زه مجاهدینو خلاص کړم او د خپلې کورنۍ سره یو ځای شوم. یو تن مجاهد خپلې دندې ته ژمنتیا څرګندوي او ولس ته د آرام ژوند ډاډ ورکوي. ټیم عبدالجمیل د چپرهار ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د دلګي قومندان د چپرهار ولس ته ډاډ ورکوو چې دښمن به هېڅ نه شومو اهدافو ته پرېنږدو چې په سیمه کې ورانکاري وکړي، نو دښمن ته به د ماتونکی جواب ورکوو او دښمن به نابود کوو. د چپرهار ټول ولس ته د آرام فضا کې د ژوند کولو اطمینان ورکوو. د انسان تښتونکو له منګولو ژغورل شوی ځوان د امنیه قومندانۍ په انګړ کې د خپلې کورنۍ غړو ته وسپارل شو. العداد مومن، پولیس راډیو، ننګرهار.